دا غلطي هرگز مکوئ کله چې څوک مار وچیچي. د ټولو نه اول تاسو ته غبراوېدل نه دي پکار ځکه چې په 100% کې 80% ماران زهریلان نه وي. او دویم غلطي دا دی چې تاسو هغه ځای به هرگز نه خوځوئ او حرکت په نه ورکوئ کوم ځای چې مار چیچلی دی ځکه چې د هغې سره کوم ضرر ستاسو په وجود کې دي هغه نور په تیزۍ سره مخکې ځي. او دریم غلطي هرگز به تاسو دا نه کوئ کوم ځای چې مار چیچلی دی د هغې نه به زهر تاسو په خوله سره هم نه وباسئ او په لاس سره به هم نه وباسئ. او څلورم غلطي به تاسو دا هرگز نه کوئ هغه ځای به تاسو نه کټ کوئ کوم ځای چې مار چیچلی دی. پنځم دا دی چې تاسو به هغه مریض ته چای نه ورکوئ څوک چې مار چیچلی دی ځکه چې په هغې کې کیفین دی او د کیفینو سره نور هم زهر په وجود کې تیزیږي. که تاسو مار وخورئ نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ؟ د ټولو نه اول تاسو به زیات حرکت نه کوئ ځکه چې د زیات حرکت سره ستاسو په وجود کې د مار والا زهر زیات په تیزېدو سره مخکې ځي. دویم که ستاسو لاس خوړلی وي یا خپې خوړلی وي نو تاسو به د خپل د زړه د سطحې نه هغه لاندې ساتئ. دریم که ستاسو په لاس باندې ګوتمې یا بنګړي وي او تاسو یې په لاس خوړلی وي نو هغه وباسئ ځکه چې بیا په هغې کې پړسوب راځي. څلورم تاسو به هغه ځای په صابون او په اوبو سره ووینځئ کوم ځای چې مار خوړلی دی. تاسو به هغه ځای په لرګي په مدد یا د نور څیز په مدد سره وتړئ کوم ځای چې مار خوړلی دی لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي. ستاسو خپه وي یا ستاسو لاس وي دې دپاره چې ستاسو په وجود کې کم زهر دی چې هغه زیات مزل نه کوي. شپږم که چیرې تاسو مار وپېژندو ښه خبره ده او که نه پیژندو نو تاسو ډایرکټ هاسپټل ته ځان رسوئ. او د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې په 100% کې 80% ماران داسې دي چې هغه زهریلان نه دي. او څوک چې مار وخوري په دې ټایم کې کمې غلطي دي چې انسان ته نه دي کول پکار نو هغه ویډیو هم تاسو په دې آی ډي کې دننه کتی شئ. شکریہ. الله حافظ.